نیت ته ضرورت نه لري، هغه جدا مسله ده. لکه عادات شو، خوراک، څښاک، کپړې بدلول، را بدلول، دا خو جدا مسلې دي. خو هغه شرعي اعمال چې نیت ته ضرورت لري د هغې دار و مدار په څه باندې دی؟ هغه په نیتونو باندې دی. بالنیات، النیات دا جمع د نیت ته، او عربی کې دا نیه قصد او ارادې ته وایي، قصد او ارادې ته وایي. او شریعت کې څه ته وایي؟ په ښه اراده کول د یو کار کول، د یو کار د کولو د الله دپاره. دا پکې لازم دی. چا دپاره؟ د الله دپاره. که دا نیت پکې نه و چې د الله دپاره، دا بیا عبادت نه دی. نو دا د زړه ارادې ته وایي. په زړه کې به دا وي چې زه دا کار کومه، ولې؟ د الله د رضا دپاره. دې نه دا فایده راووته چې نیت د زړه ارادې ته وایي. نو څو په ژبه باندې د دې ویل، نطق کول دا غلط دی. او دا جوابونو د ټیکه ماته ښکاري ټوله د مراد اخیستې ده. په دې مسله تاسو پوه یې که نه یې پوه چې نیت د زړه ارادې ته وایي، نو څه فایده راووته؟ په خوله نیت ویل نشته، هغې ته بیا نیت نه وایي. دا طریقه، دا خبره بنیادي غلطه ده. وی په ژبه باندې نیت ووایي، هغه بیا نیت نه شو چې کله ژبې ته راغی. هغه نیت خو نه دی، نیت خو د زړه ارادې ته وایي. دا په ژبه باندې د هغې ویل دا بدعت دی. او صحیح حدیث خو پرېږده، په دې باب کې ضعیف حدیث هم نشتی، کمزوری حدیث هم نشتی چې په هغې کې دی چې کله ته یو عبادت ته ودرېږي نو په خوله باندې ووایه چې زه دا عبادت کوم او دومره یې کوم او د الله د رضا دپاره یې کوم. دا په ضعیف حدیث کې نشته، بلکې د یو صحابي نه هم نه دي نقل. هغه بله واوره، دا څلور امامان چې دوی کې هم د یو نه هم نه دي نقل. دا وروستنو مولیانو دا مسله راویستې ده، وروستنو بعضو مولیانو دا مسله راویستې ده. وایي دا د دې دپاره چې د زړه نیت او د خولې وینا برابر شي. وی دا د څه دپاره؟ چې د زړه نیت د خولې وینا برابر شي، نو خبره به ښه مضبوطه شي. دا یو وخت کې ډېره مخکینی خبره ده، یاره انشاءالله لس کاله به یې کېږي داسې. ما په یو ځای کې بیان وکړو، په هغه وخت کې ما دا مختصر بیانونه ډېر کول، او دغه ابتدایي دورو د دعوت. نو په یو ځای کې ما مختصر بیان وکړو، د مانځه نه بعد داسې یو 18 منټه د نیت په باره کې. نو یو کس د بیان منځ کې راپاڅېد، ما ته وایي چې دا څنګه؟ نو ما څنګه داسې چې پیغمبر نه دی ثابت. وایي زه به د مولا صاحب نه تپوس وکړم. ما وکړې، خو ما بیا به دلته راشي نو موږ ته به ووایي که مولانا صاحب دلیل ښوولی نو موږ به د خپلې خبرې نه رجوع وکړو، او که دلیل یې نه ښوولی نو چې هم خلکو ته پته ولګي چې دې باندې دلیل نشته. وایي صحیح ده، ډېر نر سړی و. بیا راغی، هلته ما بیان کو، ورځ بعد راغی که 2 ورځې بعد راغی، هماغه شان پاڅېدو. وایي ما رابطه کړې وه. نو ما څه چلو شو؟ وی رابطه مې وکړه د یو غټ مولا سره. وي ما ورته وایي چې دا مسله ده. ما ته یې وایي چې دا داسې اسانې خبرې نه دي، دا به ما او دغه مولوي صاحب کینو، مناظره به وکړو. وی ما ورته وایي چې مولانا صاحب مناظره کول نه کول دا ستا کار دی، زه د دې مناظرو په دې قصو نه پوهېږم، خو لنډ 2 ټکي کې راته دا ووایه چې په دې دلیل شته او که نشته، او که یي پې نو بیا راته د هغې مصدر او حواله مو وښیه. نو چې زه سبا له دغه مولوي صاحب ته وښیم، ځکه چې دا خو ټول خلک یې راله ګډوډ کړو. جومات کې خو ډېر خلک ناست وو، نو ټولو ته یې دا خبره وکړه چې په دې څه دلیل نشته. نو هغه بیا وایي ما ته دا وایي چې ګوره دا داسې اسانې خبرې نه دي، ته دا ټلیفون باندې ته څنګه مسله حل کوې؟ دومره غټه مسله ته راغستې په ټلیفون یې حل کوې چې ما ته ووایه دلیل شته او که نشته. وایي ما ورته چې دې کې د غټې مسلې څه دي؟ هم په دقه ټلیفون حل کېږي. که دلیل یې جو او ووایه او بیا پسې حواله ووایه، خبره ختمه شوه. دې کې څه دي؟ خیر وی خبره تاواله را تاواله، نو بیا ډېر په مشکل یې ما ته ده وویې
چې دا د دې دپاره دي، دا نیت دې دپاره یې په ژبه اوس ته وي مانځه له لاړې په زړه کې دې دا و چې زه مونځ کوم، نو په ژبه دې مو وي نو مهر دې وله راواچو. ما یې نورې اخوا څه ویلي؟ ویله نورې څه نه ویلي. نو ما ته اوس څه وایې؟ ستا څه خیال دی چې دا به وي که نه به وي؟ وایي زه خو ده کوم چې نشته، ځکه کوې په مولوي صاحب به ما ته څه دلیل ښوولی او په دې باندې که ته ښه صفا وایې په دې دلیل نشته او څوک دې وښیي، زه د هغه نه دلیل مطالبه کوم او خبره تا وایي راته وایي ما ته وایي چې دا وړې خبرې نه دي، د ټلیفون خبرې نه دي وایي. دا وایي چې ته راشې په چوټۍ زه به دې پوه کړم. اوس د هغه وخته پورې چې دی په چوټۍ ځي دی به څه کوي؟ یعنې په منځ کې ځوړند دی او لا بیا چې ده ته کال یو نیم پاتې، کال یو نیم بعد به دی ځي او د مولانا صاحب سره به میلاویږي او بیا به هغه پوه کوي چې په دې دلیل شتي یا نشتي. او مذهب وکړي چې کال یو نیم کال بعد درته هم دا ووایي چې بزرګانو ویلي دي، د هغې بیا بل شان خوند. ځکه دا واقعه مشهوره ده، اکثر دا خلک یې بیانوي چېرته یو ځای کې یو امام مانځه ته ور مخکې شوی نو هغه امام او هغه جومات والا ټولو دا په ژبه نیت به وي، نو خلکو ته یې نیتونه وکړئ، نو ټولو نیتونه شروع کړو، نو دا یو پکې ولاړو چې په دې مسله پوه او چې په دې دلیل نشته او دا خلک یې پوه کولی نه شو، ځکه چې هلته چې خبره کوي نو تا ته دا م وایي وایي ته مولای دا مسله ده که نه، لکه د دین خبرې ټولې صرف په مولانا صاحب کې ته به نه د قرآن نومالې نه به د حدیث صاحب ته به غلی کښېنې اگر که تا ته مسله معلومه نو هغه دا سوچ وکړو چې دا خلک څنګه پوه کړو، نو هغه څه ناشنا سوچ یې وکړو چې کله ودرېد وایي زړه نیت مې کړی زړه د اخلاص او ما له خو پوره نه راځي، خو د وخت د منځه او په د امام پسې شاته او څلور رکاته او لاندې چټایي ده او بره چې دی ټیمي چت دی او ښی طرف ته فلانی صاحب ولاړ دی او بل طرف ته ګل سید ولاړ دی او هغه ولاړ دی او دا ټوله غټه کیسه یې وکړه. وایي مانځه نه بعد ورته خلک غوسه وو، هلکه وایي تا چې را نیت وکړو تا خو پکې نور څه ووایي چې بره ټیم دی او لاندې چټایي ده د اوبو هغه کولر چې د هغه ښی طرف ته دی هغه بل ګس ته دا تا څه کیسې کول؟ وایي چې دا پکې راغلي دي. څنګه راغلي دي؟ جوړ شوی دی نو مولانا صاحب په دې محراب کې ځان ښه ننویستی دی، ځکه ته پته چې مسله کې ما له راوړه نو زه پکې نښلم. یو ده ورته ویلي چې مولوي صاحب له مسله وي څو عالم دی د دې علاقې او د دې جومات او ده نه به تپوس وکړو زه خو دا یم چې دا پکې شتي. چې ورغلی مولوي صاحب وایي دې جاهل ته وګوره نن پکې د دا الفاظ ومو او وایي دی وایي چې دا شتي. مولوي صاحب بس څه په طریقې ورته ویلي دي کوم ځای کې دي؟ هغه ورته وایي مولوي صاحب په کوم کتاب کې په کومه پاڼه کې چې ستاسو نیت راغلی د هغې نه دوه کرښې لاندې دقه دي چې دا الفاظ به پکې وي، هغې کې ورسره دا هم راغلي چې دا الفاظ به پکې وي. خلکو مولوي صاحب ته مولوي صاحب کتاب راوړي چې ویې ګورو چې دا په رښتیا راغلی د مولوي صاحب سره کتاب کوم ځای کې دا په کوم کتاب کې دا نیت راغلی؟ نو یو نیم سړی سبحان الله داسې عقل استعمال کړي چې سړی ورته حیران شي. دا اوس ډېر هوښیارتوب یې کړی چې ستا نیت چې کوم ځای کې راغلی هغې کې لاندې دا دي ورشه وګوره ځه او خوشتي. بل اوس ته منزل را روانې اودس دې کړی دی او دا لستوڼي دې اوچت کړي دي او اوبه دې د ګیرې نه ساسي او زه تا نه تپوس وکړم چې پلانې چېرته روانې او ته ما ته لا پته نشته. داسې به څوک میلاو چې دا ته ما ته لا پته نشته ولې را روانې منزله دې ته څه وایي؟ نیت وایي که ښه نو اوس چې ته به جومات کې ناست یې سړی راشي او په دې صف کې ودرېږي او لا نیت یې نه دی ویلی او ته ورته ووایې لکه څه کې او دی وایي لا نه یم پوه لږ ساعت بعد به پته ولګي. اوسه پورې لا ما نیت نه دی کړی چې زه څه کوم خو لږ ساعت بعد به پته لګي چې زه څه کوم. نو دا خو د کوم ځای خبره شو. او بیا چې دغه نورو نیتونو ته وګورې د اختر د منځه هغه بل او د جمعې د منځه د
جنازې هغه بل او بیا مزاله وکړي چې وایي چاله نه ورځي نو هغه دې وایي چې د ملا په نیت مې نیت دی. اوس که د مولوي صاحب نیت ګډوډي نو بیا هغه ته به کوم ورغلي؟ نو دا بدعات دي، خرافات دي، دا په دین کې نشته. د یو عبادت دپاره هم په خوله باندې نیت ویل دا نشته. ګوره الله ستا د زړه نه خبر، نو ته دا نیت چا ته اورې؟ زه یو ورځ سهار مانځه کې ما کې استاد ورته ویلي وم سهار مانځه کې د دې محکمې سره خوا کې وړي کوم کې جومات په کې سهار مونځ کوو، یو کس زما خوا کې ودرېد، دا غوږونه یې داسې ونیو، زه مې تاو کړو او ډېګې او ډېګې امام پکې تکبیر تحریمه مو وکړه، موږ مانځه کې مو ورنوتو دی ډېګیا دي. مانځه نه بعد ورسره ما لاس میلاو کړم، حاجي صاحب څنګه یې ښه یې وکړم، ما تاسو څه وي خو ما وانه اورېدو، ما ته هم څه وي وي نه تا ته خو ما څه نه وي، ما یې د اخوا کس سره ډېګیا وي وي نه اصل هم نه اورېږي. نو ما یې د امام ته که دې څه وي خو په زوره به دې وي نو خو ما نه اورېدو امام وي نه امام ته خو ما څه نه وي. نو ما ته الله خبره وکړه، الله دې خبره و چې زه 2 رکعته لمونځ کوم، الله ته دې وایي چې د دې وخت لمونځ کوم. دا خو د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې الله ته پته و چې ته به دا لمونځ کوې او که نه به کوې او څومره به کوې او په چا پسې به کوې او نیت به دې څه او څه به نه د الله ته پته و، ته چا ته بیانوې؟ نو بس دې مخ نه یې پته ولګي ښه غوسه شو بس لاړ ووتو. نو په خوله باندې نیت ویل دا څه دی؟ بدعت. او زه خو دا ویمه دغه هم پرېږده دا صحیح حدیث او ضعیف هغه ما غټه خبره وکړه چې صحیح حدیث کې وښایه ضعیف کې وښایه، دومره به ووایم که څوک وایي چې دا شتي، څوک دې دا چې کوم دعوه کوي چې موږ د امام ابو حنیفه په مذهب یو، داسې یو کس دې پکې راشي چې ما ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نه دا خبره وکړي چې په خوله باندې نیت شتي د امام ابو حنیفه نه، دا نه چې اوسنی مولوي صاحب راته یادوي چې پلانی مولا او پلانی مولا، هغه پرېږده. امام ابو حنیفه کوم ځای کې دا ویلي چې دا نیت په جواب باندې کوو او په دې تلفظ کوو، یو ځای کې هم نه دي ویلي. نو دا بدعت دی او ناروا کار دی. ها انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، میلاویږي به هر چا ته هغه څه چې د څه نیت یې کړی. ګوره دې کې یو فایده یاده کوي، دا نیت ولې اهم عبادت دی؟ سوال دا نیت ولې اهم عبادت دی؟ نیت ګوره بنیاد دی، ښه د هر عبادت بنیاد څه دی؟ نیت دی. دا نیت ولې دومره اوچت عبادت دی؟ ځکه چې د دې نیت یو څو فایدې دي. یو فایده دا ده د نیت د لاسه په عبادتونو کې فرق راځي. د نیت د لاسه عبادتونو کې فرق راځي. چا ذهن کې به مسله راغلي څنګه؟ نه لکه داسې صحیح چې عامه خبره تاسو کوي، مثال به ذکر کړو هغه دا لکه یو سړی دی د ماسپښین لمونځ ته قضا شوی دی هغه کوي، د مازدیګر هغه ته قضا شوی دی هغه هم کوي، صحیح شو؟ دواړه یو شان لمونځونه دي که نه؟ څه فرق پکې شته؟ افعالو کې فرق شته که نه؟ دا ته څه پته نه شته؟ یو شان دي که نه؟ 4 رکعته فرض دا هم دي، 4 رکعته فرض دا هم دي، 2 رکعته د هغې ډک دي، 2 یې ډک دي، 2 د هغې تش دي، 2 یې دې تش دي. فرق به په څه راولي؟ په نیت سره. ګوره نیت څومره اوچت عبادت دی. که دا نیت تا مسله نه وی تا په دې 2 منځونو کې فرق څنګه راوستو؟ ښه یو سړی دی سحر نه ماښامه پورې روژه هغه نیولې ده، هلکه دا ته کومه روژه نیسې؟ وایي دا زه فرضي نسم. سبا له بیا وایي زه نفلي نسم. پرون چې ما کومه روژه نیولې هغه په ما باندې پاتې شوې وه د رمضان، نن زه نفلي نیسم. دواړه یو شان روژې وي، سهار نه ماښام پورې دلته هم د روژه او سهار نه ماښام پورې هلته هم د روژه ده. فرق به په څه راولي؟ فرق به په نیت سره راځي. دا د نیت فایده ده. نو دویمه دا ورسره یاده که د نیت دا فایده هم ده چې د عباداتو او د عاداتو په منځ کې فرق راځي. څنګه؟ عبادات او عادات، لکه یو عبادت ته یو اسې عادت دی،
د دواړو منځ کې فرق په نیت سره راځي. مثال او ته بل تفصیل له لاړې نه نه هغه هم د ارادې چې الله دپاره نه. بارک الله فیک. دا به یو مثال شو. یو سړي ګیره دې لپاره پرېښودلې چې د کلي او د علاقې رسم و رواج دی، یا دا دی چې دا ګیره د سړیتوب نښه ده په مخ باندې، یا دا دی چې نن سبا ګوره ګیره غټول د یو سټایل هم دی، ځکه چې ډمانو کرکټیانو او انګریزانو اوس پرېښودي دي، نو اوس یې ډېر ځوانان پرېږدي تقلیدا لهم، د پیغمبر په تابعداري کې نه پرېږدي، ځکه چې ډمانو او کرکټیانو غټ اجامتونه غټ کړي دي. اوس په دې باندې اجر میلاویږي. نو اوس د دې سړي په دې ګیره کې او هغه چې هغه د الله د یېرې نه پرېښودی او د پیغمبر په تابعداري کې پرېښودی، دې کې دا فرق د څه د لاسه راغی؟ نیت د لاسه راغی. پوه شوې؟ ها، یو سړی کور ته راننوتو ویې لمبل، هغه بل هم راننوتو ویې لمبل، ولمبل دواړو. د اولني ته موږ وایو تا ولې ولمبل؟ وی ما باندې د جنابت غسل پاتې شي. دویم ته موږ وایو تا ولې ولمبل؟ وی ګرمي راله شي. ولمبل دواړو. د هغه ولې عبادت ګڼلی کېږي؟ د نیت د لاسه. دا دویم عادت شو، دا اولنی څه شو؟ عبادت شو. نو عبادت او عادت کې فرق د څه د لاسه راغی؟ د نیت د لاسه راغی. ورسېدی بي که نه؟ موږ ګورې د ډېرو عاداتو نه عبادات جوړولی شو. دا مې یوه فایده یاده کړي، موږ د ډېرو عاداتو نه عبادات جوړولی شو. لکه مثال زمونږ د پښتنو د معاشرې رسم و رواج دا دی چې مثال کې مشر تا ته میلاو شو، هغه ته په خیر ووایه، ودرېږه ورته احتراما. دا د پښتنو دا رواج دی، دا طریقه ده، الا دا چې چا کې سړیتوب نه، هغه جدا مسله. که چېرته دا سړی دا چې دی مشر ته پاڅېد و احتراما او د هغه سر یې یا ښکل کړو یا هغه ته په خیر ووایې یا په هغه پسې شاته روان دی، د هغه نه مخکې نه ځي، که چېرته دلته دې دا نیت وکړو چې دا زه د الله د راضي کولو دپاره کوم، ځکه چې زموږ دین موږ ته ویلي چې د مشرانو قدر کوئ، نو د دې عادت نه څه شی جوړ شو؟ عبادت ته جوړ شو. د یو له الله اجر ورکوي، هغه بل له الله اجر نه ورکوي. ولې هغه بل له اجر نه ورکوي؟ ځکه چې د نیت دا و چې زه د الله بندګي کوم، هغه بل نیت دا و چې دا د دې علاقې او د دې خلکو طریقه ده. پوه شوې بېګا؟ ګوره ته اوس ماسخوتن روټۍ ته ناستې، روټۍ وخورې او زه هم روټۍ وخورم. سبحان الله، دا نیت دومره یو ناشنا عمل دی. دوه کسان یو ځای په یو دسترخوان روټۍ وخوري، د یو ته د دې روټۍ د خوراک هم اجر میلاویږي، د بل ته نه میلاوي. دا یو لګیا دی، ولې؟ وایي ډوډۍ وخورم، ځکه چې ډوډۍ وخورم نو بدن به مې تکړه وي، نو چې بدن مې تکړه وي او بدن کې طاقت وي، نو ژوند به تېر کړم بس. او زړه مې ورته شوی دی او د خېټې هغه شهوت دی او دا خو پوره کول غواړي. او صحیح بل ته هغه دا وایي چې دا روټۍ زه وخورم، بدن به مې زوروري، چې بدن مې طاقتوري، د الله بندګي کولی شم. نو سهار مانځه ته به راپاڅم، نو تهجد به پکې وکړم، نو سبا به روژه ونیسم. اوس ګوره سبحان الله، یعنی معمولی نیت سی چلو کو، ډوډۍ دواړو وخوړه، خېټې د دواړو ډکې شوې، معدې د دواړو ډکې شوې، زړه د دواړو چې د هغه یعنی خونې واغستو د دې خوراک نه. سبحان الله، صرف د دې نیت ته لاسه، هغه یو ته اجر میلاو شو، هغه بل ته میلاو شو. خیر دی که نه؟ اوس ما ته کمرې ته ورشو، یو کمره کې ما ته اوسېږو، یو ځای کټونه ویده شو، تا له الله اجر درکوي، هغه بل له الله اجر نه ورکوي. ولې؟ ځکه چې دا یو چې وده کېدو، د وی خوب راځي وده کېږم، سهار به کار له ځمه، هغه بل وی وده کېږم چې منځه ته په ټیم راپاڅم. د ده خوب څه شو؟ عبادت شو. د هغه خوب څه شو؟ عادت شو. په عادت باندې خو اجر نه میلاویږي. اجر په څه میلاویږي؟
عبادت باندې. نو ما ورته ګورې لږ لږ څه چې موږ یې بار بار کوو د دې نه ګورې موږ عبادت جوړولی شو که چېرته موږ پکې د نیت طرف ته سوچ وکړو. او دا هم فایده یاده کوي چې د نیت په برابرېدو سره څنګه چې د عاداتو نه عبادات جوړېږي نو د نیت په خرابېدو سره د عباداتو نه بیا عادات جوړ شي. لکه یو سړی دی یو عمل کوي او دا نیت یې خراب دی، لکه مونځ کوي، مونځ به یا مثال کې داسې پیسې ورکوي چاله، غریب راغی هغه له پیسې ورکوي او د ده نیت دا دی چې دا پیسې زه دې دپاره ورکوم چې خلک زما صفت وکړي. صحیح شو که نه؟ اصل کې دا غریب له پیسې ورکول دا عبادت دی که نه دی؟ عبادت دی که نه؟ مونږ ته شریعت ښوولی دی که نه؟ د ده د عبادت صحیح دی که غلط دی که ګډوډ شو؟ ګډوډ شو د څه د لاسه؟ نیت د لاسه. خیال هم دی نیت ته، یعنی عبادت پې عادت جوړېږي او عادت پې عبادت جوړېږي. ځکه دا نیت معمولي مه ګڼئ. ګورئ نیت طرف ته خیال کوئ، هر څه چې کې خالص د الله د رضا دپاره او تا ته میلاویږي هغه څه چې د څه اراده دې کړې ده. و دې حدیث کې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې څه وایي؟ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، نو چا چې هجرت وکړو الله او د الله د رسول طرف ته نو د ده هجرت وشو الله او د الله د رسول طرف ته. څه مطلب دی وشو؟ الله قبول کو. ولې قبول کو؟ ځکه چې نیت یې دغه و چې زه هجرت کوم د چا طرف ته؟ الله او د الله د پیغمبر طرف ته. دا هجرت چې دی هجرت دا په عربۍ کې پرېښودو ته وایي ترک، او په شریعت کې هجرت دې ته وایي چې د کفر ځای پرېږدي او لاړ شي د مسلمانانو خواته، د دارالکفر و شرک نه دارالایمان ته ورشي. بیا د هجرت په یو څو قسمه دی، داسې د فایدې دپاره یاد کړي. یو هجرت دی د کفر د ملک نه د مسلمانانو ملک ته. دا هجرت خو ټولو خلکو ته معلوم دی، لکه یو ملک د کافرانو دی بل د مسلمانانو دی. د هجرت وکړو د دې ځای نه لاړ چېرته؟ مسلمانانو ملکونو ته. لکه چا چې کړی و صحابه کرامو کړی و که نه؟ سوچ خبره ده. هغوی کم هجرت کړی و؟ مکې نه مدینې ته. نو دا کم هجرت و؟ د کفر د ملک نه دارالایمان ته راغلي. ښه دویم هجرت دی هجرت د هغه ملک نه چې هلته انسان په یره کي داسې ملک ته چې هلته په امن کي. دا هجرت چا کړی؟ حبشې ته صحابه کرامو کړی. بارک الله فیک. دواړه صحابه کرامو کړي دي. د کفر د ملک نه د اسلام ملک ته او د یرې د ملک نه د امن ملک ته. حبشې والا خو مسلمانان خو نه وو که نه؟ اول نه هغه مسلمانان خو نه وو، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دوی له اجازت ورکړو دې لپاره ورکړي دلته یره ده او هلته یو باچا دی چې تاسو به هلته د هغه په خوا کې په امن کې. ها بل هجرت دی د ګناهونو د ښار نه د عبادتونو ښار ته. دا مې یو هجرت دی. لکه یو سړی په داسې ښار کې اوسېږي مسلمانان دي پکې خو فحاشي عامه ده، سود عام دی، ګناهونه عام دي، د الله نافرمانیانې عامې دي. نو دې ټیم کې دی راولګي د دې ځای نه هجرت وکړو یو داسې ښار ته چې هلته د الله بندګیانې کېږي، هلته دا قسمه ګناهونه نه کېږي، او که کېږي ګناهونه نو هغه لږ کېږي په نسبت د هغه ښار او یا پټ کېږي. نو دا اوس د هجرت د کوم ځای نه کوم ځای ته وکړو؟ د ګناهونو د ښار نه د عبادتونو ښار ته. ښه بل یو هجرت شته د بدعاتو د ښار نه د سنتو ښار ته. لکه یو سړی یو کلي کې اوسېږي، کلي کې ټول څوک دي بدعتیات دي، بدعات او خرافات او دا په دین کې نوي کارونه او دی د هغوی سره ژوند نشي تېرولی او نه دی څوک پرېږدي دې ته چې دی د پیغمبر په طریقه دې عمل وکړي او دی یو داسې ځای ځان له وګوري چې هلته د پیغمبر په طریقه باندې عمل دا مشهوري او خلک یې کوي او دی پکې هم کولی شي. نو دا کوم هجرت شو؟ د بدعاتو د ښار نه د سنتو ښار ته. او لوی هجرت
دا یو لوی هجرت یاد که بل هغه دی هجرت دا هغه سنه چې د سنه الله ته منع کړی. دا هجرت ګورې د کور په کمره کې دننه هم کېږي که نه کېږي؟ که څوک دنه سوال وکړي چې هغه کوم هجرت دی چې د کور په کمره کې په یو ګوټ کې هم کېږي، دا کوم هجرت دی؟ هجرت د ګناهونو نه. الهجرة عما نهى الله، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې ویلیم دي والمهاجر من هجر ما نهى الله، او اصل مهاجر وی هغه دی چې هجرت یې کړی د ګناهونو نه. دا مې یو هجرت دی چې ته هجرت وکړې د الله د نافرمانۍ نه، پرېږدې. هجرت څه ته وایي؟ پرېښودو ته یې ما وایي که ترک، ته پرېږدې دا ګناهونه او لاړ شي د عباداتو طرف ته، پرېږدې د الله سره دشمني، پرېږدې د پیغمبر مخالفت او د پیغمبر طریقې له ورشي، د الله دوستۍ له ورشي. دا مې یو هجرت دی چې الله دې مونږ ته نصیب کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ومن كانت هجرته الى دنیا یصیبها، که چا چرته هجرت کړی د دې دپاره د یو دنیا دپاره چې ده ته میلاو شي. دنیا دا دنیا چې دی که نه دا په عربۍ کې د دنو نه اخیستی شوی دی، الدنو، او دا مطلب یې دی نزدېکت، نږدېوالی. دنیا ته دنیا په دې وایي ځکه چې دا نږدې ده د آخرت نه. یو وجه دا دنیا ته دنیا ولې وایي؟ نږدې ده د آخرت نه. څه مطلب دی نږدې ده د آخرت نه؟ کېدی شي په دې پسې آخرت را روان دی، نو څه مطلب شو؟ څنګه نږدې؟ لکه نږدې څنګه؟ تاسو ما دا جواب رانه کړو. ښکاري یو جواب دا ښکاري، بله موږ پکې یو. دا واضح جواب دی. دنیا ولې نږدې ده تا ته؟ سوچ کوو چې دنیا ولې نږدې ده. دنیا ولې نږدې ده آخرت نه؟ ته پکې یې که نه؟ دا ته به څه کې؟ په دنیا کې نه یې، نو خو دا نږدې نه شو د آخرت نه. آخرت ته لا ته نه یې تللی، او ځې به شروعات د آخرت ستا هله کېږي چې د دنیا نه وځي، نو دنیا تا ته نږدې شوه. بعض علما وی دې ته د دنیا په دې وایي، یو خو دغه وجه ده او دغه مشهورې وجې دي. اگر که د علماو ډېرې خبرې پکې شته، خو صرف دا مشهورې به ذکر کړو. دویمه مشهوره وجه هغه دا ده، وی د دې لدنوها الى الزوال، دې ته د دنیا په دې وایي ځکه چې دا نږدې د ختمېدو ته. دنیا نږدې د ختمېدو ته. نو د نوح علیه السلام په وخت کې هم دنیا نږدې وه ختمېدو ته. بارک الله فیک. د آخرت په مقابله کې دنیا که په لکو کلونه هم شي، او دا څه ده؟ دا کمه ده. نو ختمېدی زر دي، ختمېږي زر. یا دغه لرکه ټول عمر به نه حسابو، په بله طریقه به حساب کو. د دنیا ختمېدل یوازې دا نه دي چې اخري نور چې دی د مغرب نه راوخي جاله به دنیا ختمېږي، نه. د دنیا ختمېدل ستا په مرګ سره نه ختمېږي. نو ختمېدی نږدې شو که لرې؟ نږدې شو. نو د نوح علیه السلام په وخت کې چې یو کس دی هغه ته هم نږدې شو، ځکه چې د هغه د مرګ سره دنیا څه شوه؟ ختمه شو. نو دا نصیحت دلته یاد کوي چې د دې ختمېده ډېر نږدې دي، نو په دې به دوکه کېږي نه، چېرته به په دنیا باندې نه دوکه کېږي. د دې دا هاهو او دا رنګ روغان دا د یو څو ورځو دپاره دی، او صرف دې دپاره دی چې را خلک پکې دوکه شي. دا یو لوی امتحان دی. دا داسې مثال دی لکه یو بوډۍ او بدرنګې ښځې چې ځان ښایسته کړی او میکپ یې په ځان باندې کړی، او د دنیا څه چې هغه په ځان ورته پرې، او دا خلک پسې منډې وهي او ورمات. چې حقیقت نه خبر شي، څوک ځان ته بیا کنځرې کوي، څوک په ځان پورې خاندي. ولې؟ ځکه چې د سوچ نه وکړه دوکه کې پرېوتو. یا لکه دغه زنانه والعیاذ بالله چې غلط طرف ته د هلکان راکاږي،
قسمه قسم طریقو سره د هغوی هغه نقاب وي او د هغوی هغه سمبالښ وي او د هغوی هغه چال چلني او چې کوم بېدینی او د الله نه یریږي او یا د نظر حفاظت نه کوي هغه پکې واقع شي هغه ښکار شي دقه ښکار شي چې وروسته دې خبرې شي یاره هغه خو سره ښکلي نه وه هغه خو د سره قوم او خاندان نه وه هغه خو عمر نه مشره وه هغه خو بیماره وه هغه دا وه هغه داسې وه هغه دا نو خو ته دوکه شوې تا تپوس نه و کړی ته خو په ظاهري شکل پسې روان دا دنیا دقه شان دی په دې رنګ روغانې خلک دوکه شوي دي نو د دې یو څو ورځې ژوند دی او بیا ختمېږي نو ځکه په دې به دوکه کېږي یو سړی د هجرت وکړو د دې لپاره چې دنیا ورته میلاو شي او امرأة ینکحها یا د دې لپاره چې د یو ښځې سره نکاح وکړي فهجرته الی ما هاجر الیه نو د ده هجرت شو هغه څه ته چې د څه دپاره یې کړی دی خیال هم دی هجرت هغه اولني قسم هم کړی دی اولني قسم کوم یو دی حدیث الله او د الله پیغمبر ته هجرت دوی هم کړی دی خو د هغوی هجرت وشو د الله او د الله د پیغمبر طرف ته او د دوی هجرت وشو د هغه څه طرف ته چې څه دوی غوښتو یعنې دنیا به ورته هم میلاو شي ښځه به ورته هم میلاو شي هسې ستاسو خیال دی دلته الله دا ونه وي چې هجرت د ده وشو دنیا ته او ښځې ته ویلی دي څه ویلي دي الفاظ څه دي حدیث فهجرته الی ما هاجر الیه بارک الله فیک هجرت د ده به کېږي هغه چا ته هغه څه ته چې څه ته هجرت کړی هغه دنیا او ښځه ذکر نه کړه ولې ذکر نه کړه ځکه چې دا دومره سپک څه دي چې پیغمبر دا غواړي نه چې بیا یې ذکر کړي بس خبره یې ویې بیا څه پسې چې تله وقت به ورته میلاو شي بعض علما وایي دا حدیث چې دی نه د ام قیس هغه کوم مهاجر چې و د هغه په باره کې دی او په هغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث ویلو خو دا کمزوري خبره ده دغه حدیث ځان له د مهاجر ام قیس د هغې جدا قصه ده البته ذکر کم مختصر دي چې دا خو صحیح قصه ده یو کس هجرت کړی و مدینې ته او صحابه کرامو نور هم هجرتونه کړي وو مدینې ته خو ده دا هجرت د یو زنانه دپاره کړی چې ام قیس د هغې نوم هغې سره واده کو نو هغه سړی بیا په دې باندې مشهور شو مهاجر ام قیس مهاجر د ام قیس یعنې په ام قیس پسې راغلی نو دا واقع صحیح ده خو دا حدیث د هغې د لاسه پیغمبر صلی وسلم نه دی ویلی بلکې دا خبره پیغمبر صلی وسلم عامه کړې ده اوس ګوره دوه کسان دي دوه د یو ملک نه ووتو او یو شان ملک ته لاړو یو شان خرچه یې وکړه یو شان تکلیف یې برداشت کړو خو دا یو چې وتو د دې یو ملک نه نو د الله دپاره یوځم ښه څنګه وځي د الله دپاره وایي ځم پلاني ملک ته هلته علم یې زده کوم خیال دی یعنې سفر د څه دپاره کوم علم دپاره چې الله راضي شي دې بل ته وایې ته څه کې وایي زه دنیا ګټم دواړو ته به هغه څه میلاو شي چې څه یې غوښتل خو فرق دی په هغه دوو شیزونو کې کوم چې دوی غواړي دومره لکه څومره فرق چې ځمکه او اسمان منځ کې دی دا یو د الله رضا لټي نو دا بل محض څه لټي دنیا ګناهګار نه دی خبره د دې نه روانه یو سړی ګناهګار شو یو سړی د یو ملک نه بل ملک ته لاړ شي د یو ښځې سره نکاح کولو دپاره دا حرام دي خو بس